موري حافظ او عالم او ناظر اخوان بچی توایا بچیا زب نه مګورې قران بل ولي خو ما بیا د زب مقبره کې ډیر بیا سری بای ما نب منس کولای شم نب تلاوت کولای شم نب حج کولای شم زب ډیر بیا سریم بچیا خو قران بل ولي او ما به دعا کیا ده موري بچی ته دی وایا بچیا قرآن بلولی او گره ما بدعا کیا ده زب ډیر بیا سریم یو بچے کم از کم ځان له حافظ قرآن او عالم د قرآن تیار کړي د قرآن ډیر برکات دي د قرآن ډیر اثرات دي چې حافظ قرآن بچے در سره اسپیکر مکوا عالم بچے دشته اسپیکر مکوا وای بچیا ما ته به دعاګانې کوي ما به دعا کې یادای قیامت کې چې د قرآن حافظانو تعالی وی چې راشي سفارش کوي نو ای به یو بچی به مې پکې راوخیږي ای به چې علما سفارش کوي نو یو عالم بچی مشته اب راوخیږي او سفارش به مې وکړي قاسم نانوتی رحمت الله علیه پیژنې د دیوبند مدرسې بنیاد یې بچی قرآن حفظ کو محمد احمد نوموي د بچینا چې بچی قرآن حفظ کو نو بچی کې نو ډیر غټ پروګرام یو کو خلق لا دنیا خلق را جمع او پروګرام یې کړو چې کله پروګرام نه فارغ شو نو بچی توای بچیا تا به زه لیدلې م چې ما چرته دومره غټ پروګرام نه دی کړی اوسه پورې خدا نن مې زکه وکړو چې الله پتا باندې یو فضل وکړو ته الله د قرآن حافظ کړلې ته الله د قرآن حافظ کړي نو ډیر خوشاله وم او بچیا یو خبره به مې یاد ساتي یو خبره به مې نه هېروي قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند بانی او محتمم خپل حافظ قرآن بچی ته وی زما به یو خبره نه هېروي وی څه وی زه به نه یمه زه به نه یمه زه به مړ یمه خدا تا چې کم قرآن یاد کو د دې تلاوت پکې او ما په دعا کې یادې بس تلاوت پکې او ما په دعا کې یادې مونږ وایو سړې په مقبره تیر شي لوی لوی نوابان او لوی لوی مالداران خلق دی مقبره کې پراته دي نن په زمونږ ترس کېږي مونږ وایو کدا د ارسمر لوی نسب خاون وو خونن دې میراث ته چې د په خاندان کې د قرآن حافظ او عالم نو نن هغه مقبره کې د قشان پروت که یو ادنا غریب سړی مړ دی خو چې یو حافظ قرآن او عالم بچی شته دی مونږ وایو دغه نه دی میراث اگر کاغه غریب وو خو یو بچی شته دی قرآن بلولی او پلار ته به دعا کوي یو بچی شته دی قرآن بلولی او خپل مور به په دعا کې یادوي